دا د غواګانو زنځیرونه چې دي زما دا زخمونه وګوره دا ټول دغه زنځیرونه دا د زنځیرونو داغونه دي. ولې زه هغه خلک نه دي انسانان نه دي د انسان په بحث کې ځناور دي. انسان چې ګیر شي داسې تمه دی وا تو بیا ورته هغه ډاکوم خبرې وکړې چې یاره مار خوړلی دی او بس مري او منور اردو زبان بیا وي پښتانه پکې څوک نه مالې الله خیر دې ما تکلیف کې واچوه هغې بندې راته کړه یو قسم لا ګیر شوی د دې وجوهات څو د خدای او رسول خاطرو کې مه ورځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو سرور عبدالجلال خیرخوا یو وارې بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر دی. فضل جان د تورنګزو یقینا د خیبر پښتونخوا د سیمې یا نور ملک دننه د ملک نه بهر ټول پښتانه د دغې واقعې نه خبرو چې د موبایل په رابطه د یو دروغجن انسان سره په رابطه کې شو او د هغې مکر او په فریب کې راغی او د خپل ژوند هغه قیمتي لمحات هلته په سختو تکلیفونو کې تیر شو. فضل جان یو غریبي کورنۍ سره تعلق لرونکي د لږې شان غلطۍ او د لږې شان کمۍ او د نه منلو په وجه یا په چا باندې د رحم کولو په وجه په داسې زندان کې ګیر شو چې صرف او صرف د خپلې مور او د پښتنو دعاګانو او د ملګرو په کوششونو واپس خپل کور ته راغی. ګینې داسې خلک چې کله هم تللی دي نو بیا ډېر په ګرانه راغلی دي. فضل جان سره به یو څو خبرې کوو راځئ موږ سره اوسېږي. السلام علیکم جی. فضل جان ستړی مه شي. خیر اوسې الله دې خوشحاله لره. نوي ژوند مبارک شه. خیر مبارک الله دې تاسو خوشحالي نصیب. مختصر دغه ووایه څه حالاتو چې تاسو هلته یو قسم لا ګیر شوی د دې وجوهات څو بس خپله غلطي مې وه د غلطۍ د وجې نه ناشه جی خپلې غلطۍ داسې کړو چې بس بوید تشدد بس دا زخمونه هتکړۍ هر څه مو لګېدی خپلې غلطۍ چې د مشرانو مې ونه منل بس داسې سزا راته میلاو شو. څه کار روزګار دی کول کلي کې؟ خو ډرایور یم الحمدلله د سپیلر ګاډي چلوم. صحیح. ډرایوران خو داسې د معاشره کې وي چې یار دا ډېر هوښیار وي ولې داسې بس زمونږ مشران وي هوښیاره مرغۍ نه ګیرېږي خو چې ګیره شي بیا د هر سیټه ګیرئ نه ګیرېدم خو بس الله ګیر کړم. فضل جان دا راته ووایه څومره وخت هلته تا تېر کړو؟ غالبا 63 دن مې تېرې کړي 2 مهینې او 3 ورځې مې تېرې کړي دي. د لومبۍ ورځې نه تر د اخرې ورځې پورې تشدد وکړه نه بعضې وخت پکې اسانتیا راغلی کله کله چې کور سره به مې خبرې کولې والم به ډېر زیاته او بل چې هغه لومبۍ میاشت لکه تشدد زیات په دی او په چوکو به والم کلاشینکوف سره به زیات تر ډېر والم چې په یو سیټ به پروت یم بس په همغه سیټ چې بل سیټ اوړی نه ما نه به تپوس کې چې ما نه یې تپوس نه کړی بل پاسه مټایا لکه د هغې زبان کې ایک پاس ہے دوسرے پاس ہے پاسا مٹایا تو میں کو پہنچے گا تو بس دقه شان به دا کول منور اردو زبان به پښتانه پکې څوک نه پټان پکې څوک نو ټول سندیانو. درته وایي مقصد څه لري دغه خلک چې زموږ د علاقو نه یا د نورو علاقو نه خلک بوځي ولته مقصد یې نور هېڅ هم نشته پیسې ایمان دی صرف پیسه هغې وي زمونږ اپ سره تا سره هېڅ تعلق نشته زمونږ پیسه پکار ده موږ له پیسه راکوې نور اسم نه درته وایي او پیسه تا پسې چې کوم کوشش و آیا تاسو نه پیسې لاړې که نه؟ یاره دې ما ته پته نشته دی په دې راته پته نشته ولې چې زه پولیس ته حواله شوی یم او د پولیس په لاس زما د الله نه دا امید ما ډېر سوالونه کړي مال چې کومه چاندر رایوځای شوې ده یا الله دې مردارانو له په لاس مه ورکړي او لا مې تپوس نه دی کړی کور راغلی یم ټول مې نیمه ګنټه هم نه ده تېره کړې. څه صورتحال مور سره ملاوېدل ګوره کله چې موږ په کور کې موږ ته دغه کمې نه محسوسېږي دا مایک زما په لاس کې دی ما سره دا کپړې دي زما دا ټوپۍ او دا پیزار دا چینی بیا ما ته پته لګي مور نه وه خور نه وه کور نو دا څه تکلیفاتو څنګه حالاتو ډېر بدتر حالاتو بس الله نه مې په هر حال کې شکر وښکې دی او بس د رهایۍ دواګانې به مې کولې او بل به مې د مور وروڼو خویندو ډېرو دواګانې کولې مالې الله خیر دې ما تکلیف کې واچو هغې بندې راته کړه هغې له حق حلال رزق ورکړه بسیاره والله ورکړه. انسان چې ګیر شي داسې تمه دی وه یاره لومبو ورځو کې مې بلکل نه و چې کله مور سره راله خبرې وکړې بیا مې لږه تمه را پیدا شوه چې زه اوس خو څه شرط وي دا کوي پیسې ویسې دا کوي بیا مې تمه پیدا شوه چې پرېږدي به مې
فضل جان ډېر به نه پازه ډېر مشران دي نور د میډیا مشران به هم راځي تاسو سره به خبرې کوي معذرت سره به زه دا وایم اکثر بیا خلک دا خبرې هم کوي چې یاره دې خلکو له خو بانه جوړه شوه خو ستاسو پر ازادېدو کې دا راته زه صفا وایم د دې مشرانو په وساطت چې ستاسو پر ازادېدو کې د سوشل میډیا ډېر زیات ضروري د سوشل میډیا ملګرو چې کوم قرباني ورکړه 400 کې د شاهنام خان د نورو مشرانو په نگرانۍ کې چې کوم دا ترتیب را جوړ شو او دغه आवाज اوچت شو ستاسو د مور د خويندو د خاندان د आवाज چې خلکو ور یقینا ډېر غریب خاندان سره تاسو تعلق ساتل نو په دغه وجه د حکومت وخت او ټولو هغه رحم راغی او ستاسو دا مسله چې کوم د الله پاک خلقه څه پیغام ورکې دغه خلکو ته چې دغه شانتي نه پويږي او داسې خلکو سره خبرې او رابطې کوي چې د هغوی نتیجه به هم داسې وي یره زه پیغام بس زمام دا یو پیغام دی چې د الله دپاره چې د هر څه بانه درته وکړي که د ټریکټر درته وایي که د ځمکې درته وایي که جینۍ درته مخامخ کړي د خدای او رسول خاطرو کې مه ورځئ ولې چې هغه خلک نه دي انسانان نه دي د انسان په بحث کې ځناور دي انسان چې هغه بیا هم رحم کوي ځناور هم رحم کوي خو هغه داسې ځناور دي چې هغه په انسان باندې رحم نه کوي دا د غواګانو زنځیرونه چې دي زما خپو کې دا زخمونه وګوره دا ټول دغه زنځیرونه دا د زنځیرونو داغونه دي لکه یو انسان په انسان چې دی ډېر رحمېږي او داسې ځناور ته یو بوډا یې نیولی و قسم په خدای الله تعالی وایي چې ما له د سپینو ډکو نه حیا راځي هغې له هغه حیا هم نه ورتله ما الله ته ډېر سوالونه کول مالی الله د در رهایو کې د پر رهایه کې ما سور وځي سار کې او پروردګار د در رهایو کې ما له د سپینو ډکو نه ډېر حیا راځي فضل جان چیر سورې چا دعا وه د دغې ظالمانو د دغه زندانونو نه رازادېدل یا ډېره پیسه یا قسمت غواړي هغه قسمت الله پاک ستا راویښ کړه ستا د مور ستا د کلي د علاقې د استادانو د عوامو د مشرانو کشران دعاګانې وي چې رازاد شوي یو خبره مشوره شوې وه دغه آخري تپوس چې د لمار ټک ورکړو دی کې څومره حقیقت یره نه الحمدلله نه یم خوړلی حقیقت پکې نه ولې چې هغوی دغه کول چې خامخا والم به په تشدد به را باندې کوو چې خامخا ورته بیا ورته هغه ډاکوم خبرې وکړي چې یاره مار خوړلی دی او بس مري او د وینو الټی کوي او دا کوي او دا کوي شکر الحمدلله مار نه یم خوړلی الله یې سلامت لره د دغې مور لپاره ځکه چې د کور دغه یو وسیله وي ته د الله رب العزت نه پس ستانه هغه تمه کېږي چې یاره زما بچی کور کې دي زما رور کور کې دي ته چې نه او ته چې کله نه وې نو ستا مور ډېره بې مجاله وه اوس موږ هغه ویډیو وکته چې تاسو سره په کوم انداز میلو شو نو مور ډېر لوی د الله رب العزت او د رسول الله مبارک نه پس د مور او پلار ډېر لوی مقام دی دغه شان د استادانو هم ډېر لوی مقام دی نو د دغې خیال ساتل په معاشره کې د مشرانو خیال ساتل په معاشره کې د معاشرې د خلکو سره ښه ژوند او ښه سلوک تېرول د هغې نتیجه به ډېره زیاته ښه وي فضل جان لري الله پاک دغه نوي ژوند دغه نوي سفر په خوشحالو په خیر خیریت تیر کړي الله دې وکړي چې زموږ دغه نوي کل د استادانو د علماو د مور پلار دی خبرې ته غوږ کړي او پوه شي څنګه چې دا یوه مور د ده په تکلیف باندې دردېده نو الله رب العزت خپل بنده سره د اویا میندو نه زیاته مینه کوي خو ولې چې کله په امتحان کې ګیر شي دوی مو وي چې هوښیاره مرغۍ نه ګیرېږي خو چې ګیره شي د دواړو خپو نه نو الله دې موږ چرې هم په امتحان کې نه ګیرې ډېر کمزوري وو اوس راکړې مال اجازت د لوی الله په کامران باچا زما ډېر ښه مرګی زما رور دی هغه ته ما په ذاتي نوعیت باندې انوایټ کړو هغه وویل چې یاره زه خو چونکې تعلق ایم پي سره ساتم نو زه به د ایم پي ریپرزنټیشن وکړم ما هغه ته بالکل وکړه هغه په ذاتي نوعیت راغلی که پارټي وایي چې موږ څوک درلیږلي دي نو دا فضول خبره ده کامران باچا نه تاسو تپوس کولی شي هغه ما په خپل ذاتي ریفرنس باندې راپوس کړو دې نه علاوه چې کوم زمونږ نور سیکنډ اے پی سی وه سیکنډ اے پی سی کې موږ د څوک رانه درېیمه خبره د کلي ته دي ته موږ چې کله موږ تلو موږ دې ته وایي چې د کلي دا وفد موږ دې لپاره پرېږدو که دلته کې د روډ بندول ضرورت شي که د جلوس ضرورت شي چې هغه تاسو موږ به شاته نه فیډبیک کوئ موږ ته پته نه وه چې موږ به د دې ځای نه ځو موږ به هلته کې دومره بدنامېږو موږ به د ویلن رول ادا کړو نو موږ په دغې باندې لږ خفه وو چې موږ خو ستاسو کشران یو که تاسو موږ ته یو کال کړو یو میسج کړو چې یاره دې شي کې د ما عزت دی یا تاسو د دې نه دستبردار شئ موږ به هغه ټیم واپس راغلو خو صرف دا کوم خبه په دې باندې یو چې لکه دومره محنت موږ بلا دغه کړی دی صرف انسانیت دپاره او ته نن موږ راځې او زموږ هغه ټول محنت ته شاته کوې نو موږ څه لپاره تللي دغه ته موږ دا 13-14 دن په څنګلو کې تېرې کړي دي موږ 13-14 دن په بارانونو کې تېر کړي دي موږ ټیک شو موږ به خلکو دعوتونه هم کړي خو هغه موږ قانون هم پېژنده موږ انوایټ کړي ډلو ته انوایټ کړو موږ یې روټۍ کړي خو هغه روټۍ کې موږ خبره دا وه
چې موږ له څوک وګورئ چې دغه ډاکوانو سره خبرو صرف په دې نیت به ورتلو او شکر دې د هغه ټولو پښتنو لړنه شکریا ده کوم د کراچۍ د ګوټ کې د سکر چې هغوی موږ له میلمستیا کړې ده هغوی موږ له ټایم را کړی ډاکوانو سره خبرې کېدې او زه یې رها کولم خو ډاکوانو موږ ته وویل چې ایمل ولي خان څوک دی او تا موږ د ایمل ولي خان په دغه باندې دا د فضل جان خبرې دي ګورئ چې زه تاسو ته ګورئ چې زه تاسو ته یو خبره دا دای فیملی دای رور موږ سره دا دانیال رور موږ سره او هغه د هر څه نو دلته دانیال به ولاړ زما یو خبره چې تضاد دانیال تاسو تاسو کولی شئ